ملا هیبت الله په کندهار کې له ځینو افغان سوداګرو سره کتلي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې له یو شمېر سوداګرو سره کتلي دي. د سرپرست حکومت په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ملا هیبت الله په دې کتنه کې له سوداګرو غوښتي چې د هیواد په پرمختګ او اقتصادي ازادۍ کې اغیزمن ګامونه واخلي. د طالب چارواکو په وینا چې ملا هیبت الله افغان سوداګر د هیواد اقتصادي ځواک بللي، خو له دوی دا هم غوښتي چې خپله پانګونه په افغانستان کې دننه وکړي څو افغانانو ته کاري زمینه برابره شي. ویل کېږي دا کتنه تېره شپه کندهار کې شوې او د طالبانو د سرپرست حکومت د مشر لخوا افغان سوداګرو ته د همکارۍ ډاډ ورکول شوی دی. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته دغه هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د سوداګرو په کاروبار یې هم منفي اغیز کړی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.